دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د پنجشنبې ورځ د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې 8 نیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 21 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځو. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ کې پر پوسته چاودنه کې 10 ګوډاګي عسکر قتل، 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ کې 8 تنه پولیس او اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای شول. د سرپل ولایت الجهاد شیرم ولسوالۍ کې قومندان حیات الله له 15 تنه ملګرو او وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شوی. په فاریاب ولایت کې د ګیلمجم ملیشو ادعا چې مجاهدین یې نیولي هیڅ حقیقت نه لري. د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ کې د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې شام کې د غازو او تیلو تاسیساتو ته نږدې له چاودنو وروسته اورلګېدنه رامنځته شوې. تابت الازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ، ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ. دیکی با بازانو سی دا د بازانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دیکی با بازانو سی دا د بازانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. تیره شپه 10 بجې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د پولیمالان سیمه کې د ځنګله پر پوسته د ځانګړي تکتیک له مخې زوروره چاودنه شوې. د چاودنې له امله پوسته له خاورو سره خاورې او پکې میشت 10 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل، 2 تنه نور ژوبل شوي دي. او پرون سهار 6:30 بجې د هرات ولایت ښار مرکز 9مې حوزې اړوند سیمه کې پر رینجر وسلوال برید کې د یوه بریدمل، یو افسر او یوه بل عسکر وژل کېدو سره سره 4 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د هرات ښار اړوند سیمه کې د ګوډاګیانو پر رینجر موټر تکتیکي چاودنه شوې. د چاودنې په پایله کې رینجر ویجاړ، پکې سپرو 15 تنه ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز د یاد ولایت شینډنډ ولسوالۍ کې 3 تنه اربکیان قتل، 2 کلاشینکوفونه د مجاهدینو لاسته ورغلي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي 8 تنه اربکیان او پولیس چې په لښکرګاه او د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې دندې ترسره کولې د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. تسلیم شوو کسانو کلکې ژمنې کړې چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنشي او تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. همداراز د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ د نهر سراج د پوپلزو په سیمه کې پرون ماسپښین 1:30 دقیقې د ګوډاګۍ ادارې د مزدور پولیسو پر لوکسل موټر وسلوال برید شوی. د برید په پایله کې موټر ویجاړ او پکې سپاره 4 تنه ګوډاګي پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت ناوې ولسوالۍ کې ګوډاګیان له 2 مهمو پوستو په تیښته ولاړل. د سرپل ولایت د الجهاد شیرم ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو تن قومندان د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شو. قومندان حیات الله د همدې ولسوالۍ د اربکیانو عمومي مشر رئیس عطاخان عرب پرون ورځ قتل کړ او له مجاهدینو سره یو ځای شو. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د خانقې د کمربند په سیمه کې تیره شپه 12 بجې د مزدور عسکرو پر یوه پوسته وسلوال بریدونه شوي. د بریدونو په پایله کې 15 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. په پیښه کې 2 تنه مجاهدین زخمیان او 1 تن د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. همداراز د یاد ولایت مرکز ترینکوټ کې یو عسکر په پوسته کې 3 تنه ګوډاګیان ووژل او د یاد ولایت چارچنو ولسوالۍ کې 3 تنه نور ګوډاګي عسکر وژل شوي. د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ کې مجاهدینو د ولسوالۍ پر ودانۍ وسلوال برید ترسره کړ چې په ترڅ کې 3 مزدور پولیس قتل، 2 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د دښمن په اکمالاتي قوه هم برید ترسره شوی چې دښمن ته پکې د سر او مال زیان اوښتی، خو د کره شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ د چلستون په سیمه کې بیګا شپه د ګوډاګیانو پر مهمه قرارګاه وسلوال برید شوی. برید چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ، په پایله کې یو ګوډاګی اربکی ځای پر ځای قتل، 3 تنه نور ژوبل شوي دي. د فاریاب ولایت د قرمقل ولسوالۍ کې د ګوډاګي ادارې د شریر وحشي دوستم ګیلمجمو ملیشو ادعا کړې چې 13 ورځې 8 تنه مجاهدین ژوندي نیولي. موږ د دښمن دغه ادعا په کلکه ردوو. دښمن په سیمه کې ځینې کلیوال نیولي او له ځانه سره یې د بندیانو په توګه وړي. د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ په بازار کې پرون سهار 9 بجې ګوډاګیانو 2 تنه ملکي وګړي په مخامخ برید کې ژوبل کړي دي. همداراز پرون سهار 9 بجې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې په ګوډاګي دښمن وسلوال برید ترسره کړی چې پکې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د بادغیس ولایت د ابيکمري ولسوالۍ مرکز د څیرمه د جودنک په سیمه کې 13 ورځ ماسپښین 2 بجې مجاهدینو د ګوډاګي ادارې پر اجرو عسکرو وسلوال برید ترسره کړ. برید چې کابو یو ساعت دوام وکړ، په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه زیان نه دی اوښتی. د نورستان ولایت د واب ولسوالۍ پر دفاعي پوستو وسلوال بریدونه شوي چې په ترڅ کې دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. او د بامیان ولایت غندک ولسوالۍ د هنباغ سیمه کې مجاهدینو د مزدور دښمن پر پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د بغلان ولایت پلخمري ولسوالۍ کې موټر تخریب 3 ګوډاګیان ژوبل شول. د بلخ ولایت خاص بلخ ولسوالۍ کې 3 ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې 2 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. د هرات ولایت شینډنډ ولسوالۍ کې 2 تنه ګوډاګي عسکر ژوندي ونیول شول. او د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ د پشتاسن په سیمه کې د پوهنې د سیمهییزو مسؤلینو، علماء کرامو او ولسي مخورو په هلو ځلو د یو باب دیني مدرسې د خیر المدارس په نوم د بنسټ چارې چې د سیمهییزو ولسونو په مالي لګښت جوړیږي او په راتلونکي کې به د همدوی له لورې تمویلیږي هم پیل شوی. د یادونې وړ ده چې د نوموړې مدرسې لپاره د یادې سیمې مخلصو مخورو 4 جریبه ځمکه وقف کړه. یاد مراسم له معمول سره سم د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل او د دعا په ترسره کولو سره پای ته ورسېدل. د پوهنې مسؤلینو لخوا د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ اړوند کلیوالي جوماتونو د شاګردانو ترمنځ تشویقي سیالۍ په آفاق المدارس مدرسه کې ترسره شوې. دغه سیالۍ د احکامو، سیرت النبي صلی الله علیه وسلم، حسن خط او قرات اړوند مضامینو باندې مشتملې وي. په دغو سیالیو کې د بغک او سرخه کلیو زده کوونکو او همداراز د مرکزي سمنګانو ولسوالۍ د بغل شکاپ د سیمهییزو جوماتونو شاګردانو ګډون کړی و. د سیالۍ په هکله جوړه شوې غونډه کې علماء کرامو د خپلو بیانونو په ترڅ کې له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې تعلیم او تربیې ته یې لازمه پاملرنه کړې. دوی د جوماتونو له امامانو هم وغوښتل چې د ماشومانو روزنې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په سیالیو کې ټولو برخو اخیستونکو شاګردانو ته د لا تشویق په موخه انعامونه ورکړل شول. دغه سیالۍ سهار 9 بجې پیل او 12 بجې او 10 دقیقې ختمې شوې. د سیالۍ په هکله جوړه شوې غونډه د یو تن عالم لخوا د دعا په غوښتلو سره پای ته ورسېده. او ترلاسه شوي راپورونه وایي د بغلان دوشي ولسوالۍ د زورابي سیمې په منځنۍ ښوونځي کې د پوهنې ځایي مسؤلینو د مکتب له سرښوونکي، استادانو او یو شمېر مخورو سپین ږیرو سره ناسته ترسره کړه. د معلوماتو پر اساس په دغه ناسته کې د زده کوونکو د درسي پلان په ښه تعمیل خبرې وشوې. ښوونکي متوجه کړای شول ترڅو د زده کوونکو د زده کړې بهیر د پرمختګ په لور ګامزن کړي. په هغو ستونزو هم خبرې وشوې چې د ژمي د موسم له امله د یاد ښوونځي پرسونل ورسره مخ و، او په اخر کې د زده کوونکو د سرپرستانو شورا هم ترتیب کړای شوه. او اوس هم نړیوال خبر. ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د شام اړوند حمص ښار کې د ګازو او تیلو تاسیساتو ته څیرمه چاودنې شوې او له چاودنو وروسته په سیمه کې اور لګېدنه رامنځته شوې. راپورونه وایي د شام په مرکزي ښار حمص کې د ګازو او تیلو چاڼځای ته نږدې د 3 زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي چې وروسته د پراخې اور لګېدنې راپورونه ورکړل شول. د شام رسمي رسنیو هم د خبر تایید کړی، خو د مرګ ژوبلې په هکله یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. سیمهییزې سرچینې وایي چې د پیښې ځای ته یې مرستندویه ټیمونه او ملکي دفاع ځواکونه استولي. تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دغه چاودنې د څه له امله رامنځته شوې، خو امکان لري چې د تیلو ټانکرو کې د تخریب له امله رامنځته شوې وي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.